په کابل کې د حلالو غوښو او حیواني محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو نوی معیاري مسلخ جوړ شو. د شمس ترین په نوم د حلالو او پاکو غوښو د خرڅلاو دغه مسلخ د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سړک په غاړه نوی فعال شوی چې د پرانیستلو په مراسمو کې د یو شمېر حکومتي ادارو مسؤلینو هم ګډون کړی و. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو وویل چې د چاپیریال د پاک ساتنې او هیوادوالو ته د حلالو او پاکو غوښو د وړاندې کولو په موخه به په کابل او نورو ښارونو کې دا ډول روغتیایي او معیاري مسلخونه جوړ شي. دا چې زموږ د بازار تقاضا زیاته ده او مسلخونه مو کم دي، موږ په دې برخه کې کوشش کوو خصوصي سکتور ته دعوت ورکوو. اوس هم په دې کې خصوصي سکتور تر ډېرې اندازې پورې سرمایه ګزاري کړې ده چې په ټول هیواد کې، دا نه یوازې په کابل کې، په ټول هیواد کې دا سلسله مخ ته ولاړه سي. د دې مسلخ مسؤلینو وویل چې موخه یې دا ده ترڅو هیوادوالو ته روغتیایي او حلالې غوښې وړاندې کړي، ترڅو په بازارونو کې د ناپاکو او حرامو غوښو د خرڅلاو مخنیوی وشي او هیوادوال مو له بېلابېلو ناروغیو وژغورل شي. چې اول کې موږ حساب کوو د ښاروالۍ په حساب، د ښار د پاکوالي باعث ګرځي. که د محیط حساب په ګټه ووایو، د ښار د هوا د ککړتیا چې کومه محیط زیست پورې مربوط کړي دا فایده ده. او د وګړو دپاره چې زموږ دپاره بهترینه هدف دا ده چې وګړي زموږ باید په امن کې اوسي. هغه ناروغۍ چې زونوزس دي د هغې د ناروغیو د مخنیوي په خاطر دا موږ دپاره ډېره فایده ده. خو عمده ګټه دا ده چې د وګړو دپاره د دې په ځای چې وګړي صحي غوښه لاسته راوړي او ښه پروټین واخلي، او که چېرته دا غوښې د بازار د سر څخه اخیستل کېږي او د مسلخ کې نه وي هغه شوي ذبح شوي، نو د دې په ځای چې موږ پروټین واخلو د هغه په ځای موږ خپله انرژي د لاسه ورکړو، نو بهترینه فایده دا چې موږ په هفتې کې یا په یو کورنۍ په میاشت کې یو ځل غوښه اخلي، د دې په ځای چې پروټین واخلي د هغه په ځای هغه کوي انرژي نوره د لاسه ورکوي. نو د دې لپاره د وګړو دپاره فایده ده چې صحي غوښه ټولنې ته او وګړو ته ورکړو. د یادونې وړ ده چې د هیواد په یو شمېر بازارونو کې لا تر اوسه هم ځینې قصابۍ ناپاکې او حرامې غوښې پلوري چې ډېری یې د مړه شوو چرګانو غوښې پکې دي. روغتیا پالان وایي چې حرام او ناپاکه حیواني محصولات د بېلابېلو ناروغیو د لیږد سبب ګرځي او باید مسؤل ارګانونه یې په جدي توګه مخنیوی وکړي.